بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ او تاسې نننی ټاپک څه ده؟ موږ وایو چې how to speed up some part of computer. د کمپیوټر کې د بعض برخو سپیډ زیاتول دي. په دغه کې موږ سره دا لومړی ده how to speed up my computer. کله چې غواړو چې خپل د سپیسي باندې کلیک وکړو یا my computer باندې کلیک وکړو، ډبل کلیک وکړو، د ډایلاګ باکس چې موږ ته راخلاصیږي زموږ کمپیوټر باید تیزی سره راخلاصي. او په دویم کې موږ سره د how to speed up computer when I open computer. کله چې موږ غواړو چې خپل کمپیوټر په تیزی سره چلان شي، د هغه سپیډ زیاتول غواړو، هغه باید موږ تیز کړو. او په دریم سیده موږ سره how to speed up رایټ کلیک منو. کله چې موږ په خپل ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړو، دا منو چې موږ ته راخلاصیږي دغه ته پاپ اپ منو ویل کیږي. د دغه رایټ کلیک منو سپیډ زیاتول کار دی موږ سره. دا باید موږ څنګه کو زیات کو. نو د دغه طریقې چې دی دلته راځو، د طریقې داسې د رن ته به راسئ. رن ته به راسئ. له رن نه وروسته به تاسې کله چې تاسو رن خلاص کړئ، په رن کې به تاسې ولیکئ ریج ایډیټ به ولیکئ. له ریج ایډیټ نه وروسته به تاسو چېرته راسئ اچ کی کرنټ یوزر ته به راسئ. له هغه نه وروسته به تاسو راسئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل له کنټرول پینل نه به وروسته تاسو راسئ ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کله چې تاسو ډیسکټاپ ته راغلی، په ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ. که چېرته غواړئ د کمپیوټر مای کمپیوټر سپیډ زیات کړئ، د هغه لپاره به تاسو د مای کمپیوټر لپاره به تاسو چې ولیکئ آیکن شو ډیلی. آیکن په همدې ترتیب لیکل شوي آیکن شو ډیلی. په دغه کې آیکن آی په غټ سره به ولیکئ، یا اس په غټ سره او ډي په غټ سره به تاسو ولیکئ. ورپسې دي که چېرته تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر سپیډ زیات کړئ، د خلاصوئ کله کمپیوټر زیات خلاصوئ نو د هغه سپیډ زیاتول غواړئ، د هغه لپاره به تاسو څه ولیکئ اوپن شو ډیلی. اوپن شو ډیلی. او د رایټ کلیک منو لپاره به مینو شو ډیلی. مینو شو ډیلی. نو راځو دا طریقه عملاً اوس موږ عملي کوو چې څرنګه باید دا موږ عملي کوو. د دې لپاره په لومړی چېرته راځو رن ته. د رن کمانډ د خلاصولو لپاره به که چېرته تاسو رن راوستل غواړئ، د رن کمانډ لپاره به تاسو لنډه طریقه یې څه دی؟ وین کی پلس آر به وایي د کیبورډ نه. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ، که چېرته ستاسو سره په همدې ځای کې رن و صحیح ده. که چېرته همدا طریقه ستاسو نه وه زده، نو له کیبورډ نه به تاسو ووږئ وینډو بټن پلس آر. وینډو بټن او اسکیپ زه راولم او اسکیپ آن سکرین کیبورډ. وینډو بټن او پلس آر دا کله تاسو پریس کړئ نو تاسو سره به څنګه سي رن راخلاص سي. وینډو بټن پلس آر. کله چې تاسو ته رن راخلاص، موږ به ولیکو چې ریج ایډیټ. ریج ایډیټ. د ریج ایډیټ کله چې تاسو ولیکل بیا به څنګه کوئ اوکې به کوئ. له دې نه وروسته به تاسو راسئ چېرته اچ کی کرنټ یوزر. له اچ کی کرنټ یوزر نه به وروسته تاسو راسئ کنټرول پینل ته او ورپسې به ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو، د ښي طرف ته تاسو ته کوم ایکنونه یې راوغوښتل، نو په دغه کې به تاسو راسئ دلته لاندې، په دغه کې به تاسو پیدا کړئ مینو شیډولې. دغه ده مینو شیډولې. تاسو باندې ډبل کلیک وکړئ. که چېرته دلته تاسو سره یو ویلیو هم لري، پر مثال 100 ویلیو لري یا 400، هغه ویلیو به څنګه کوئ تاسو ورته صفر کړئ. کله چې تاسو صفر کړئ، دا ما صفر کړی دی، دا به څنګه کوئ اوکې به کوئ. کله چې تاسو اوکې کړل، د دوه نه وروسته به تاسو څنګه کوئ، دا موږ د څه شي لپاره و آیکن شو ډیلی د رایټ کلیک منو لپاره و، کمپیوټر د سپیډ زیاتولو لپاره د موږ سره هغه لپاره به موږ څه ولیکو اوپن شو ډیلی. د اوپن شو ډیلی په دغه ځای کې موجود نه دی، دلته نشته. که چېرته دلته تاسو سره نه وي، نو تاسو به رایټ کلیک نیو ته به راسئ، بیا به سټرینګ ویلیو واخلئ.
دلته ولیکئ اوپن شو ډیلی اوپن ګورئ تاسو به خالي او په غټ سره ولیکئ اوپن شو اس په څنګه په غټ سره ولیکئ شو ډی په غټ سره ډیلی کله چې تاسو دا ولیکل انټر به کوئ له انټر نه وروسته ډبل کلیک دلته به تاسو ویلیو ورته 0 اساین کړئ دا زموږ سره څه شول د مای کمپیوټر سپیډ زیاتول او د مای کمپیوټر سپیډ لپاره به آیکن شو ډیلی لیکو د آیکن شو ډیلی لپاره به دلته تاسو راسئ رایټ کلیک نیو ته به راسئ نیو نه سټرینګ ویلیو دلته تاسو ورکئ آیکن شو ډیلی آیکن شو ډیلی تاسو ګورئ آی په غټ سره ولیکئ اس په غټ سره ډی په غټ سره کوم سپیس فاصله به نه ورکوئ انټر به کوئ ډبل کلیک له ډبل کلیک نه وروسته 0 ویلیو ته اساین کړئ اوکې کړئ کله چې تاسو اوکې کړل مشکل نشته وروسته په کمپیوټر تاسو ریسټارټ کړئ تاسو کمپیوټر به څنګه شي تیز شي رایټ کلیک کوئ تاسو سره تیز سره کېږي او کله چې د پی سي باندې رایټ کلیک ډبل کلیک کوئ تاسو به دا په تیز سره خلاصیږي نو دا زموږ نننی لنډ درس و د کمپیوټر د بعضې برخو سپیډ زیاتول و که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته په لومړي ځل راغلي زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې مهمې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي ویډیو سره شیر کړئ چې نور هم ورڅخه استفاده وکړي نور په خدای سپارم خدای په امان